ابراهیم علیه السلام باندې ډیر ازمایښتونه سوي دي په انبیا علیهم السلام کې او په ټولو کې هم کامیابه سوي دي ناکامه سوي نه دي. دغه میاشت دا اوس چې موږ تاسو پکښې یو د دې میاشت اتم په شپه باندې ابراهیم علیه السلام خوب ویني. په خوب کې ورته ویل کېږي چې زوی دې حلال کړه. د اتم شپه ده د دې میاشت. ابراهیم علیه السلام چې سهار راکښېنستی د ځان سره فکر وکړي چې دا خوب ستا شیطاني دی، دا څنګه کیسه ده. ما ته په خوب کې ویل کېږي چې زوی دې حلال کړه. فکر یې د ځان سره ووه. د دغه جهت څخه دا یوم الترویه بولي، د فکر وهلو ورځ، د حجان چې مینا ته ځي په دې ورځ کې فکر وکړي. ماښام بیا خوب ویني د نم شپه ده چې سهار نو عرفات، بیا په خوب کې ورته ویل کېږي چې زوی دې حلال کړه. نو په دغه ورځ باندې دی په دا سهار کې باره پوه شو چې دا خوب شیطاني نه دی، دا د الله پاک د طرفه څخه ماته ویل کېږي چې زوی حلال کړه. دا د عرفات ورځ یې بیا تېره کړه. دا اوس پرون حاجانو د عرفات ورځ تېره کړل، بیا یې تېره کړل. خو پوه شو چې دا خوب چې دی دا رحماني دی، الله پاک ماته وایي دا شیطاني نه دی. د اختر په شپه بیا خوب ویني، بیا ورته ویل کېږي چې زوی دې حلال کړه. ابراهیم علیه السلام راغی کور ته، راغی بیت الله شریف ته. د اسماعیل علیه السلام مور هم دلته ده او زوی ته وایي ته یو چاړه راواخه، یو رسۍ راواخه، داسې به د بوټ خواته ولاړ سه، د دې غرو خواته به ولاړ سه. نو زوی خو د پلار په قول باندې کوي. نو د پخوا د اولادونو داسې سپینې سترګې نه وې لکه دا د اوس د زمانې د اولادونو چې سپینې سترګې. مور یې هر څه ورته وایي، پلار یې هر څه ورته وایي، دوی سپینې سترګې نیولې په قول یې نه کوي، په سمه خبره کې په قول نه کوي. اوس که دې مور درته ویل چې لمونځ مه کوه په قول یې مه کوه، چې پلار ویل لمونځ مه کوه په قول یې مه کوه، چې پلار درته وایي جنګ وکړه په قول یې مه کوه، جنګ مه کوه. نو که پلار درته وایي لمونځ کوه، که پلار درته وایي ورسه یو مزدوري وکړه، یو ژوند وکړه، د همسایه سره ښه اخلاق وکړه، د مشرانو عزت وکړه، نو په ښو خبرو کې خو به د مشرانو خبرې منئ. د پخوا زمانې داسې سپین سترګې اولادونه نه وه لکه په نن زمانه کې بعضې داسې سپین سترګې اولادونه ستا د مشرانو په مقابل ولاړ. زوی چې وویل هغه رسۍ راواخه، یو چاړه راواخه، داسې به د بوټ خواته ولاړ سو. ول سمه ده. اسماعیل علیه السلام در شا په پسې دی، ابراهیم علیه السلام تر مخه روان. شیطان چې فکر وکړي دا خو دا سړی اوس خپل زوی حلالوي، په امتحان کې کامیابه کېږي، الله امتحان پکې. شیطان د اسماعیل علیه السلام مور ته راغی، ورته ویل ول خبره ول یا ول دی چیرې ولاړ؟ ول دی خو لاړه داسې بوټي راوړي، غره ته وتلي دي. بهرول یا د بوټو مسله نه ده. ول څه شي دی؟ ول دا ستا زوی اسماعیل حلالوي، دا د دې دپاره بوتې چې هلته حلال کړي. هغه ولې حلالوي؟ خو ډېر پر ګران دی. پلار کله زوی حلالوي؟ خو پر هغه ډېر ګران دی، دا څه وایي؟ ولیا د ابراهیم دا ګمان دی چې ماته خدای ویلی دي. حجرې رضی الله عنها ورته وویل نو چې خدای ورته ویلی دي بیا حلال کړي نو څه دی؟ نو شیطان دلته شرمنده سو. د دې پلار راغی، اسماعیل علیه السلام شاته روان دی، ابراهیم علیه السلام مخ ته روان دی. اسماعیل علیه السلام ته په مخ کې ودرېد، چیرې روان وي؟ د پلار سره ځم زه بوټو خواته. وایي ته خبر یې؟ هغه ورته په څه شي؟ وایي حلالوي دي هلته. هغه ورته پلار هم زوی حلالوي. بهرول دی دا ګمان کوي چې ماته خدای ویلی دي. بهرول نو چې خدای ورته ویلي پروا نه کوي، ما دې حلال کړي. د دې ورې شیطان ظالم نسو ګیر ورغی ابراهیم علیه السلام ته په مخ کې ودرېدی. وایي چیرې روان یې؟ هغه وایي داسې ځو خواته وځو. وایي ستا دا ګمان دی چې ته دغه زوی حلالوې، ډېر ژر به پښېمانه سې، ته دا د پښېمانۍ کار دی، دا مه کوه. دا شیطان چې زه ستا په قول باندې نه کوم، شیطان یې وترټي. شیطان د دروس ورواړو څخه ذلیل او شرمنده سو. ګوره دیني مسله چې په یو کور کې پیښه سول، د دین یو کار چې په یو کور کې راپور سو چې دا کار د دین دی، پلار به م وایي چې دا دین دی، مور به م وایي چې دا دین دی، خور به م وایي چې دا دین دی، ورور به م وایي چې دا دین دی، هېڅوک به بیا د دین مقاومت نه کوي، مقابله به یې نه کوي. پام کوئ چې په کورنۍ کې یو څوک دیني مسأله کوي، یو دیني مسأله راپورته کوي، هېڅوک یې بیا په مقابل باندې مه درېږي. د دین مقابله څوک نه کوي او پر دین باندې باید د یو کورنۍ اتفاق. تاسې وګورئ د ابراهیم علیه السلام څونه محکمه کورنۍ وه. ښځې هم دا اقرار وکړي چې خدای وایي حلال دی کې حلال دی کې. اسماعیل علیه السلام وویل چې خدای وایي ما حلال که حلال دی. ابراهیم علیه السلام وایي چې خدای وایي حلال دی که زه خپل زوی حلالوم. خلک تر خپلو اولادو تېرېدله، د دین مقابله یې نه کول. هېڅ وخت به د دین مقابله نه کوئ. چې د حق خبره پر یو ځای باندې وسوله بس حق به منئ، بیا په مقابله باندې نور ته درېږي. هغه وایي چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی بوتې د حلالېدو ځای ته. ځینې علما وایي د شیطان دغه درې واره ښکاره کېدل په مینا کې سوي دي. دا اوس چې شیطانان ولاړ دي، حاجان یې په ډبرو باندې ولي. شیطان وایي درې واره ابراهیم علیه السلام او د ده زوی ته دلته په مینا کې ښکاره سوی دي. هلته ابراهیم علیه السلام دی په ډبرو ویشتلی.